هرات کې د وګړتوب یا بشریت د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په تړاو یوه لویه سیالۍ په لار واچول سوه. د نبوي سیرت په تړاو دا ستره ښوونیزه سیالۍ د امام غزالي راډیو په همکارۍ د امام غزالي رحمه الله د بنسټ له لوري د هرات ولایت په استادیوم کې په لار اچول سوې وه. د دې پروګرام په لار اچونکي وایي چې په یاده سیالۍ کې څه باندې 4,000 تنو ګډون کړی چې موخه یې د دې کړنې څخه د دیني کتابونو د وینې کلتور دودول او په ټولنه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت او کړنلارې ترویج دی. نور جزئیات په دې هکله زما د همکار په راپور. د وګړتوب یا بشریت د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او کړنلارې په اړه دا ستونزه ښوونیزه سیالي د امام غزالي رحمت الله بنسټ او په یاد بنسټ پورې اړوند امام غزالي راډیو له لوري په لار اچول سوې وه. د امام غزالي رحمت الله بنسټ اسلامي ټولنې کې د دیني فرامینو او احکامو د لا ترویج لپاره د خپلو فعالیتونو په بهیر کې دا ځل بیا د هرات ولس خویندو وروڼو او ځوانانو ترمنځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او کړنلارې په تړاو سیالي په لاره واچوله. د یاد بنسټ مسؤلین وایي چې په دې ښوونیزې سیالۍ کې د هرات ښار او اړوندو ولسوالیو څه باندې 4,300 تنو ګډون کړی و چې موخه د دې پروګرام څخه په اسلامي ټولنه کې د دیني کتابونو د وینې دودول او د وګړتوب د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او کړنلارې سره د ځوانانو آشنایی او هڅونه ده. یکی از برنامه‌های دائمی انجمن امام غزالی رحمت الله علیه هست که سالانه یک دوری مسابقه تعلیمات پیامبر رحمت برگزار میشه برای بالا بردن سطح دانش و سواد و مطالعه و فرهنگ کتابخانه اینا. د امام غزالي رحمه الله د بنسټ مسؤل او د دې پروګرام سمبالونکی څرګندوي چې د سیرت النبوي سیالۍ د هرات ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ د دې بنسټ په نوښت نن په بادغیس ولایت کې هم په لار اچول سوې ده چې په وینا یې ګڼو مؤمنو خویندو او وروڼو ګډون پکې کړی دی. در ولایت هرات تنها 4,300 نفر ما ثبت نام کردیم و راجستر کردیم که حتما ضایعات داره. بعضی از برادرایی که از دورتر هستند ولسوالی های مثل غوریان و زندجان هم امتحان اینا به شهر گرفته میشه، شاید که نتوانند برسن. خب به هر حال 4,300 نفر ما ثبت و راجستر تنها در ولایت هرات کردیم و در ولسوالی چشت شریف، ولسوالی گلران که ولسوالی های کمتر ناامن و دوردست هست به اونجا امتحان به همون قسمت گرفته میشه. به ولایت بادغیس هم همچنین امتحان امروز به موجی برگزار شده و گرفته میشه. خو دینی عالمان په ټولنه کې د ځوانانو د لاویشتابه او د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم د ترویج لپاره دا شان پروګرامونه مؤثر بولي. د دینی عالمان وایي چې په دې سیالۍ کې د سیرت نبوي له کتاب څخه د ځوانانو د اذهانو د تنویر او روښانولو په موخه د دوی کچې سره سم جوړ شوي دي. مسابقه‌ای که برگزار شده سوالات 50 سواله، همه 4 جوابه که بخش سوال جدا طبق و کاغذی داره و بخش جواب سیوا و سوال سیوا و قریب خواهر و برادر زن و مرد همه قریب به 4,000 نفر اشتراک کردند. بلخوا یو شمېر هغه ځوانانو چې په دې پروګرام کې ګډون کړی د ځوانانو پوهې د کچې لوړولو او ذهني وړتیا د زیاتولو په برخه کې دا شان پروګرامونه ګټور یادوي او وایي په دې سره د نبوي سیرت او سنت سره یې آشنایی زیاتیږي. توقع دارم که به مسابقات همچنین مسابقاتی را دایر گردانند تا اینکه از طریق این مسابقات یک بار دیگه ما بتونیم سیرت پیامبر در زندگی خود رو تطبیق کنیم، آشنایی بسازیم با ما را آگاه می‌سازند این گونه مسابقات از سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این مسابقات برای رشد از اینکه از تعلیمات اسلامی تمام افراد جامعه بسیار مفیده به خاطر اینکه رشد تحصیلات از بالا میره و میتونه که مشکل می نه بالا بره. ګډونوال همدارز وایي چې د داشان پروګرامونو له کبله کولای شي چې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې خپل علمي وړتیا لا پسې زیاته کړي. در راستای سطح بلند بردن معلومات دینی واقعیت در راستای بیشتر در راستای بخش خواهران هم خیلی مفیده، به خاطر از اینکه اگر ما و شما نگاه کنیم سطح خواهران از نگاه تعلیمات خیلی به دور هستن و فعلا میتونن با این کتاب و با این پروسه‌ای که انجمن امام محمد غزالی به اصطلاح ما و شما
برگزار کرده میتونن سطح معلومات از اونا هم بالا. مسابقات مفیدیت زیاد داره واسه که ما افغانستان ما سطح علمی جوانان و لحاظ اسلامی کم است و این مسابقات یک بهانه میشه برای اینکه ما بتونیم سطح علمی خود از علوم اسلامی بالا ببریم. ورته مهال کې د هرات ولایتي شورا غړي هم د نبوي سیرت د پیژندګلوي او اسلامي پوهې د زیاتولو په پار دا شان پروګرامونه ګټور یادوي او وایي چې د نبوي سیرت د سمې پیژندنې پر بنسټ کولی سي خپل د ژوندانه برخلیک په سمه توګه جوړ کړي. بیشتر میتونه برای ما برای نسل جوان ما آگاهی بده، ما شناخت بیشتر در راه و روش و سنت و سیرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آگاهی بیشتر حاصل کنیم که خود از یک سرنوشته برای مردم ما، برای ملت ما، خصوصا برای نسل جوان مسلمان. امام غزالی رحمه الله بنسټ او رادیو په همکارۍ د نبوي سیرت د سیمې پیژندګلوي په موخه دا پروګرام په داسې حال کې په لار اچول کیږي چې له دې وړاندې هم د یاد بنسټ او نورو اسلامي بنسټونو له لوري ورته پروګرامونه په لار اچول سوي دي.